السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو نن یو ډېر زبردست او جالب ویډیو سره تاسو ته حاضر یم. هغه ویډیو دا ده چې مثلا که چېرته مونږ یو شی د ایډسن سره کنیکټ کړو، که هغه زمونږ مثلا که یوټیوب چینل وي، که مثلا زمونږ بلاګر وي، که هر څه وي، که هغه مونږ د ایډسن سره کنیکټ کړو، نو آیا په افغانستان کې موږ کولی شو چې د ایډسنس هغه پن ترلاسه کړو؟ مخکې خو به پن ورکوو افغانستان ته، نو مثلا حالات خراب شوي، نو آیا اوس به هم موږ ته پن راکوي او که نه؟ نو ملګرو په دې کې هیڅ مشکل نشته ده. که چېرته پن تاسو ته در هم نه کړي، مثلا حالات زموږ د ملک خراب دي، نو موږ ته مثلا پن نه را رسیږي، نو موږ سره یو بل آپشن شته ده چې د هغې په واسطه موږ خپل ایډسنس ویریفای کولی شو، د تذکیرې په واسطه، یا د تذکیرې په واسطه، یا مثلا د پاسپورټ په واسطه. نو ملګرو هغه په هغه صورت کې چې مثلا تاسو 3 ځله د پن دپاره ویریفای وکړه، نو تاسو ته پن راونه رسېده، نو د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل ایډسنس د پاسپورټ سره یا د تذکیرې سره ویریفای کړئ. نو ملګرو انشاءالله دا به زه تاسو ته لایف ښکاروم، خو البته اوس نه، چې کله هم وخت راغی زه تاسو ته لایف ښیم چې څنګه خپل ایډسنس د پاسپورټ سره یا تذکیرې سره ویریفای کړو. ځکه ملګرو ما هم یو ویب سایټ مې د ایډسنس سره کنیکټ کړی او هر څه پوره شوي دي، او د پن موده هر څه پوره شوي دي، نو ما ته پن نه ده را رسېدلی. نو یو ځل مې ورته اپلای کړی ده، انشاءالله 2 ځله نور هم اپلای پاتې ده. نو چې هغه هم تکمیل شي انشاءالله زه بیا تاسو سره لایف شیر کوم چې څنګه خپل دغه کوم ایډسنس چې ده دا د خپل تذکیرې یا د پاسپورټ په واسطه ویریفای کړو. نو ملګرو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ترې هم استفاده وکړي، او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ چې هر وخت دغه شانتې ښایسته ښایسته ویډیو تر تاسو لومړی در ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم. والسلام.